السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انشاءالله نن به سورة توبه آیت نمبر شپږ پنځوسم او پنځوسم وایو 56 او 57 انشاءالله. الله تعالی دې وینا حق ادا کولو توفیق راکړي چې د دې الفاظو صحیح معنا وکړلی شو او مفهومي بیان کړلی شو. الله دې موږ تاسو ټول په قرآن کریم باندې پوه کړي او الله تعالی دې موږ ته عمل کول آسان کړي د رسول الله صلی الله علیه و علی آله وسلم په طریقې باندې. منافقینو بحث ته د نن دوه آیتونه هم د منافقینو باره کې دي. د نه رستنی آیتونو کې الله تعالی د دې حالت باره کې خبره وکړله چې د دې مالونه او اولاد د ته حیران نه کړي، ځکه چې الله تعالی د دې ذریعې سره دې ته عذاب ورکوي په دنیا کې هم، او د دې چې کله روح وځي نو داسې حال کې چې دې کافر وي، نو کفر حالت کې چې روح وځي نو خو تباه او برباد شو. الله تعالی دې موږ تاسو بچ کړي داسې حالت نه، داسې مرګ نه چې هغه د الله د ناراضګۍ حالت وي. آمین. اوس الله تعالی د دې یو ډېر عجیبه کیفیت بیانوي چې دا منافقین څومره سخته زندگی تیروي، څومره مشکل کې دوی زندگی تیروي. الله فرمایي ویحلفون او دوی قسمونه خوري بالله د الله انهم بشک دوی لمنکم تاسو نه دي. دوی ته د قسمونو خوړلو ځکه ضرورت دی چې دوی په خپل زړه کې غلا ده، ځکه چې دا خو دوی ته پته وه چې موږ د دین نه یو او موږ مسلمانان نه یو، زړه کې خو ایمان نه و، نو د خپل ایمان د پاره به دوی قسمونه خوړل چې قسم په خدای چې موږ ستاسو یو، والله چې تاسو سره یو، دا قسمونه به دوی خوړل او خپل ځان به مسلمان ثابتو. وما هم او نه دي دوی منکم ستاسو نه، ولکنهم او لیکن دوی قوم داسې یو قوم دی یفرقون چې یریږي، د یری په بنیاد باندې قسمونه خوري او ډیره سخته زندگی د دوی دا چې په ظاهر باندې خو دوی اسلام راوړی دی، نو چې زړه کې د یو شی وي او په ظاهر ځان بل شان دی جوړی، دا خو ګران کار وي. او بیا به 5 وخت منځونو ته هم تلل، دغه چې منځ ته بنتلو څوک نو صحابه کرام هغه سړی ته منافق ویلی، هغه منافق یادېدو ځکه چې دا منځ ته نه ځي جومات ته. همدغه رنګې اسلام د پاره چې کله به ضرورت شو د چندې وغیره هغه به هم ورکولې، هغه نه به هم د دوی زړه خو نه غوښتله، په نه زړه باندې به کولې. همدغه رنګې کورونو کې به بچیان نوجوانان اسلام به راوړو، هغې طرف نه به دوی ته نور ډېر مصیبت و، او مسلمانانو به دوی کم چې پیژنګلو د کم چې دا منافق دی نو هغې به ورسره لګېده هم نه، نو داسې ډېره یو سخته زندگی به تېروله. نو دغې سختې زندگی کې به دوی دا حال و چې دوی به دا کوشش کوو چې چېرته وتښتو، چېرته داسې یو ځای میلاو شوی وی چې په هغه کې ننوتي وی. نو الله ورپسې آیت کې فرمایي چې لو یجدونه که چیرې دوی عمومي ملجأ یو ځای د پناه او مغارات یا غارونه او یا مدخلا ځای د ننوتو لولو نو خامخه به دوی واوړي او منډه به کړي الیه هغه طرف ته، وهم او دوی یجمحون پړي به وشلئ. موږ پښتو کې متلم دی چې پړی وشلولو، یعنی دومره خو دوی بیړه وي، دومره خو دوی هغه په ارمان کې وي چې موږ ته داسې ځای میلاو شي چې موږ ځای د پناه عموم ورته لاړ شو، ځکه چې تښتېدی هم نشو، دوی اسلام هم نشو برداشت کولی، د اسلام غلبه هم نه وخوښه او خپل ځان باندې پردم د اسلام اچولی او بدقسمته خلک اسلام هم نه راوړي. نو دا بدترینه زندگی وه د دوی په مدینې کې د دې منافقینو. نو د هغې باره کې دغه خبره او الله تعالی دې موږ تاسو په هغې باندې پوه کړي. ویحلفون او دوی قسمونه خوري بالله په الله تعالی باندې انهم چې بشکه دوی لمنکم تاسو نه دي، دوی قسمونه خوري چې موږ تاسو سره یو مسلمانانو ته. وما هم او نه دي دوی منکم د تاسو نه، ولکنهم او لیکن دوی قوم داسې یو قوم دی یفرقون چې یریږي. لو یجدون که چیرې دوی بیا مومي ملجأ ځای د پناه او مغارات یا غارونه او مدخلا یا بل د ننوتلو څه ځای لولو نو منډه به کي وروا به وړي الیه هغه طرف ته، وهم او دوی یجمحون پړي شلئ.